توفیق سهاک یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مېلمنې تمه ده چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمنو دوستانو، د نن په خپرونه کې راسره ګران مېلمه عنایت الله فریاد دی، هغه څوک چې ترنم سره به تاسو آشنا یاست. فریاد صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ، پخیر راغلئ. سلامونه عادل صاحب، تاسو ته د توفیق یوټیوب چینل ټولو قدرمندو لیدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسي. مننه فریاد صاحب. لکه څنګه چې پوهیږو ستاسو ترنم به ډېرو خلکو اورېدلی او ستاسو ترنم سره به ډېر خلک اشنا وي. آیا د ترنم ترڅنګ شاعري هم کوي؟ عادل صاحب شاعري به حتما کوو، ولې چې ترنم کوي نو ترنم کوونکی مجبور دی چې شاعري مو کړي او شعر ته هم وخت ورکړي. د خپلو شعرو ترڅنګ بیا د نورو شاعرانو شعرونه هم لولي. د زړه بایللو ګناه چا کړې ده؟ فکر کوم چې دا ستاسو دا ترنم ډېر مشهور دی او په دې سره تاسو ډېر شهرت اخیستی دی. دا د چا شعر او کله مو ویلی؟ دا خو خبره داسې وه عادل صاحب چې د زړه بایللو ګناه چا کړې ده، طبعا چې مونږ کړې ده په یو ځای کې ملګري سره راټول شوي وو همداسې. نو هغه وخت کې دا شعر ما ته یو چا راکړه، زموږ ملګری د نسیم سادي په نام، چې زه یو هغه لرم چې شعر ووینم د خدای په هغه سره حکمت سره یو کمپوزر ته جوړي. نو دې شعر ته ما وخت نه ده ورکړی، چې زیات وخت مې ورکړی 10 دقیقو کې دا کمپوزر ته جوړ شوی. نو ډېر مخکې لاړو، کور ودان د لیدونکو چې خوښ کړی او شعر د خالد ارمان په نامه زموږ یو ملګری دی دغه شعر. که دغه شعر راته په پیل کې البته د مرکې پیل هم دی، که په پیل کې راته همدغه شعر ترنم کې چې د اورېدونکي ستا د خولې څخه ولې نه په دواړو سترګو راځو ترنم ته. د زړه بایللو ګناه چا کړې ده، ما کړې ده، زړه سره دا ناروا چا کړې ده، ما کړې ده، زړه سره دا ناروا چا کړې ده، ما کړې ده، زه د دې دور له ستم نه تنګ راغلی یمه، زه د دې دور له ستم نه تنګ راغلی یمه، تنګ راغلی یمه، ګنې خپل ځان ته خیره چا کړې ده، ما کړې ده، زړه سره دا ناروا چا کړې ده، ما کړې ده، راته یې وخندل زړه مې ورسره کړو لاړه، راته یې وخندل زړه مې ورسره کړو لاړه، ورسره کړو لاړه، داسې کمقله سودا چا کړې ده، ما کړې ده، زړه سره دا ناروا چا کړې ده، ما کړې ده، اوس یې په سپینو مړوندو نو باندې خوب څوک کوي، اوس یې په سپینو مړوندو نو باندې خوب څوک کوي، باندې خوب څوک کوي، او پسې شپه ورځ ژړا چا کړې ده، ما کړې ده، زړه سره دا ناروا چا کړې ده، ما کړې ده، د انقلاب په سختو شپو کې هم د زړه له زوره، د انقلاب په سختو شپو کې هم د زړه له زوره، هم د زړه له زوره، ارمانه کړس کړس خندا چا کړې ده، ما کړې ده، زړه سره دا ناروا چا کړې ده،
ما کړې ده د زړه بایللو ګناه چا کړې ده ما کړې ده زړه سره د ناروا چا کړې ده ما ډېر ښه ډېر زبردست دا د کوم ځای کې ویلی و اول ځل کې نو دا عادل صاحب یو کافي شاپ ده زموږ په ارزان قیمت کې نو هلته مې ویلی خو بیا ډېرو هغه لیدونکو خوښ کړم مینهوالو خوښ کړم تر اوسه خو روان ده مخکې او زموږ خپل هم خوښ شوی خدای وکړي چې اوس ستاسې او د لیدونکو خوښ شوی ډېر زبردست و ماشاءالله فریاد صاحب داسې ده چې تا په اول کې مو ویلی چې شاعري دې هم ډېره کړې ده او د رحمان بابا وایي چې دا دستور دی چې د درد د زګیروی خیژي که نیڅه و د رحمان د شاعرۍ نو شاعرۍ ته دې څنګه مخه کړه فریاد صاحب عادل صاحب خبره داسې ده چې ما بار بار دا خبره کړې ده د وطن ناخوالې او هغه کم دردونه تکلیفونه چې زموږ وطن ویني که نه د هغو له وجې یو سړی کولی شي چې شاعري وکړي بل خاص دا هغه نه ده چې بعضې وایي چې زه والا مین یم دا مینتوب موږ شاعرۍ ته وهڅوو نه د هغه د وطن باندې مین دا د وطن مینه هم یوه پلار سره مینه دا هم مینه ده خاص هغه مینه نه ده چې ته د خپل معشوقې سره کې د هغه لپاره شعرونه لیکي که نه نو موږ باید په شعر او په شاعرۍ کې هغه څه راواخلو چې زموږ د وطن ناخوالي دردونه او کړاوونه پکې راخیستل شي استعمالوي آیا غزل زیات لیکي نظم لیکي آزاد شعر لیکي عادل صاحب زه خو تر اوسه آزاد شعر او غزل شعر هغه نظم ته تر اوسه نه یم ورغلی خو غزلونه مې ډېر لیکلي دي په غزل فورم کې زه اوس فعلا کار کوم او همدې کې شعرونه لیکم آیا خپل کوم غزل دې ما هم ترنم کړی دی تر اوسه خو مې نه ده ترنم کړی خو آینده کې به له خیر سره ترنم کوو زه چې کوم وخت شعر یا غزل لیکم زه په ترنم باندې لیکم کوم شی ترنم کوم هغه بیا شعر ته جوړېږي غزل ته جوړ شي نو داسې کوم وخت نه دی پېښ شوی چې تا خپل غزل راخیستی دی او خپله دې ترنم کړی داسې خو شوی ده چې زه یګان وخت چې اواز یم د ځان سره خپله زمزمې کوم او ترنم کوم خو مشهور کړی دی کوم یو نه دی تر اوسه مې کوم نه ده مشهور کړی او د شعرونو لیکلو لپاره هر سړی خپل مناسب وخت لري او نو تاسو په کوم وخت کې داسې شعر لیکئ شعر لیکلو لپاره مو خاص ځانګړی وخت لري او که نه هر وخت شعر خو داسې دا عادل صاحب چې ځانګړی وخت نه لري یو الهي الهام ده کله چې به تا راغی هغه یو خو موږ په ډېره خوښۍ کې شعر و شاعري کوی شو او په ډېر خفګان کې راځي بالکل بس الهي الهام ده چې څه وخت راغی دا وخت نه لري چې ماسپښین د غرمه دغه ده څه وخت راغی شعر لیکل ځان ته ځانګړی وخت نه لري هر وخت کوی چې ویلي او د چا شعرونه یې ډېر خوښېږي په ټوله کې زه خپله چې ډېر تعقیبوم پیر محمد کاروان صاحب ده درویش درانی ده همداسې نور زموږ د پښتو ادبیاتو غټ غټ شاعران دي زه هغوی تعقیبوم چا شعرونه یې ترنم کړي دي شعرونه مې زیات ترنم کړي عادل صاحب زه خو یو عادت لرم چې فیسبوک کې سرچ کوم چې کوم شعر ماته ښه معلوم شي کوم غزل زه ښه شعر پسې ګرځم نو که د هر چا ښه شعر و زه هغه ترنم کوم اورېدونکي اکثره په تمه کېږي چې ستا ترنم واوري او ترنم کې ماشاءالله ته ډېر نوموتی نو که چېرته یو بل شعر را سره شریک کړي به دي ولې نه یو بل شعر به در سره شریک کړم شعر د شاهد کامر ده خدای وکړي چې ستاسې د خوښۍ وړ وګرځي ارشاد ومې ژړل چغې مې په زوره ووهلې ومې ژړل چغې مې په زوره ووهلې تا غواړم ما دا کیسې تر ګوره ووهلې تا غواړم ما دا کیسې تر ګوره ووهلې ته د تنهایۍ په معنا کله پوهېدی شي ته د تنهایۍ په معنا کله پوهېدی شي ته د تنهایۍ په معنا کله پوهېدی شي دوه کاله مې ټولې شپې بې شوره ووهلې دوه کاله مې ټولې شپې بې شوره ووهلې تا غواړم ما دا کیسې تر ګوره ووهلې تا غواړم ما دا کیسې تر ګوره ووهلې مخکې کبر جناوې خو دومره ډېره نه
مخکې کبر جانوې خو دومره ډېره نه تا غواړم ما دا قیسې تر ګوره ووهلې تا غواړم ما دا قیسې تر ګوره ووهلې نه مې غېږ در کړې وه نه خوله او نه لاسونه نه مې غېږ در کړې وه نه خوله او نه لاسونه نه مې غېږ در کړې وه نه خوله او نه لاسونه ولې یې کمرات بې توره ووهلې ولې یې کمرات بې توره ووهلې تا غواړم ما دا قیسې تر ګوره ووهلې تا غواړم ما دا قیسې تر ګوره ووهلې ومې ژړل چغې مې په زوره ووهلې تا غواړم ما دا قیسې تر ګوره ووهلې. ډېر په زړه پورې ډېره مننه فریاد صاحب. څنګه مو دا احساس وکړ چې زه به یو ښه ترنم کوونکی شم؟ څنګه مو دې ترنم ته مخه کړه؟ عادل صاحب ترنم ته خو زه هغه د مکتب د دورې نه چې کوم موږ مکتب ویلي هغه د ترانې کوم ټیم چې وو یعنې هغه کې زه برلاسه یم هغه ټیم کې زه په سر کې وم که نه نو همغه وخت نه په ترنم او شعرونه او نعتونه دې ته راورسېدو چې اوس هغه د ملګرو د مینهوالو د څوک چې شعرونه لیکي یا زه چا سره ناسته پاسته لرم د دوی تشویق تر دې حده را رسېدلي یو او دوی زه تشویق کړی چې یعنې اواز ته خو دا خپله ترنم کوونکی خپل اواز ورته ښه نه ښکاري هغه چا ته ښه ښکاري چې څوک یې راوړي نو دغسې خبره ده چې چا اورېدلی د هغو زه تشویق کړی چې تر دې حده را رسېدلي. لومړی شعر دی چې ترنم کوي هغه کوم شعر و؟ هغه خو به راته په یاد نه وي خو درویش روښان و لکه چې د خدای نظار شم په ژړا ژړا یې بیا ویده کړم د چا له غېږ نه یې خوشبو راوړه هوا ویده کړم. نو اوس به در سره نه وي دا شعر که موږ اورېدونکو ته دې یاره که راسره نه وي خو لږ به مې په دا مغزو کې وي لږ به یې ترنم کړو چې یو څو فرده ترنم کوم د اورېدونکو مینه وکړي. د خدای نظار شم په ژړا ژړا یې بیا ویده کړم د چا د غېږ نه یې خوش بو راوړه هوا ویده کړم د خدای نظار شم په ژړا ژړا یې بیا ویده کړم د چا د غېږ نه یې خوش بو راوړه هوا ویده کړم مزلال یادا پر کالا خاموشی ما تکڑا او مزلال یادا پر کالا خاموشی ما تکڑا خلق دیوار وحیو زباور تتاوید کڑم د چا د غېږ نه یې خوش بو راوړه هوا ویده کړم د خدای نظار شم په ژړا ژړا یې بیا ویده کړم د چا د غېږ نه یې خوش بو راوړه هوا ویده کړم. کور ودان فریاد صاحب مننه الله مو ژوندي لره. قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د ښاغلي فریاد صاحب سره مرکه تر بلې مرکې چې موږ ستاسو په چوپړ کې بیا حاضرېږو او پاک الله مو سپارو. آباد اوسئ.